يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزتمندو دا نن ماښام دا د امام حسین علیہ السلام په نام آج کی شام امام حسن علیہ السلام کے نام. امام حسن علیہ السلام د دې نه مخکې پروګرام کې مونږه د حضرت علی کرم الله وجهه د هغې یعنی په باره کې خبرې کړې وې او نن د هغې د مشر بچي د امام حسن علیہ السلام د هغې په باره کې خبرې کوو او زه تاسو ته په دې خبره باندې یعنی خوشخبری در کوم چې د هغې فرزند مبارک بچې نن ورور دادا زموږ په دې جمع کې ناست دی. دا حسني حسیني سیدان دي خو د پلار د طرفه حسني دي. نو نن د امام حسن علیہ السلام یو څو خبرې کوو چې الله تبارک وتعالی عبدالله صاحب وایي علم د بدخانه رسول په بورا خور د فرشتو وطن لذي تیار تکے تکے شو په مقتل د محبت کې حمزه جامع کفن کړې په میدان د شجاعت کې سوکړم سبحانه پیاله د زهر ډکې د زهرا حسن لذي. همیشه مونږه کړي دي دا چې په کومه څانګه مونږ ناست یو نو هغه پرې کوو. په کومه څانګه مونږ ناست یو که نه د هغې د پرې کولو کوشش کوو. په دې مونږ دا نه یو خبر چې ولې یا په دې څانګه خو زه ناست یم دا ولې پرې کوم. نو اکثر مونږ خپل کار په خپله باندې خراب کړی. نور دا خو د رحمت کور دی، مونږ خطاکاران یو او دا کور چې کوم دی نو دا د رحمت کور دی. نو نن هم د هغې رحمت د کور د یو شهزاده او د جنت د ځوانانو مشر د هغه تذکیره کیږي. الله تعالی دې د هغې د دې تذکیرې نه مونږه په دواړه جهانه د هغې نه خوشحالي مونږ ته نصیب کړي. د دې مبارکو دا داسې عام دغه نه و، دا نوران او دغه نور د حضرت آدم علیه السلام شاته راغلی او د حضرت آدم علیه السلام نه بیا د هغه بچي ته او د هغه د بچي نه د هغه بچي ته دقسې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما نور د پاکو شاګانو د پلارانو نه پاک ارحامو د مینو ته منتقل شوی دی. او دغه ځای کې چې بیا نور راغی نو دوه حصې شو، یو حصہ د ابو طالب صاحب او بل حصہ د عبدالله صاحب د هغې ورسېده او دغه رنګې هغې طرف نه حضرت علی کرم الله وجهه د دې طرف نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه نوران بیا د مور سلام الله علیها په بدن کې د هغې نه دوه نوران پیدا کېږي، امام حسن علیه السلام او امام حسین علیه السلام. ځکه وایي یخرج منهما لؤلؤ والمرجان. د دې دواړو دریابونو نه د دې دواړو د فیض د دریابونو نه څه شی لؤلؤ او مرجان ملغلرې چې کوم دی پیدا کېږي. نو عزیزانو دا هم د یو شهزاده ذکر دی نن چې موږ ستاسو د وړاندې کوو، د هغې یو څو خبرې کوو. نو خبرې خو ډېرې دي او د هغې ذکر او اذکار چې کوم دی نو په کلونو هم نه ختمیږي، خو موږ به ته یو څو خبرې وکړو. الله تعالی دې موږ لپاره د عمل کولو توفیق راکړي. د هغې تعلیمات به راوالو. لاوله د امام حسن علیه السلام تعلیمات څه وایي؟ وایي ای د ادم زویه الله تعالی چې کوم دی نو کم شی حرام کړی د هغې نه ځان وساته نو تا نه به خدای پاک عابد جوړ کړي، عبادت کوونکی جوړ کړي. او الله تعالی چې ستا په قسمت کې څه اچولی دي په هغې راضي شه، خدای به تا غني کړي. د خپل ګاونډي سره نیک سلوک کوه، سلامتي به درله خدای درکړي. او د هغه نوران بیا د مور سلام الله علیها په بدن کې د هغې نه دوه نوران پیدا کېږي، امام حسن علیه السلام او امام حسین علیه السلام. د دې دواړو دریابونو نه د هغې د پاکو شاګانو د پلارانو نه پاک ارحامو د مینو ته منتقل شوی دی. او دغه ځای کې چې بیا نور راغی نو هغه طرف نه حضرت علی کرم الله وجهه د دې طرف نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه نوران
که ته غواړې چې خلک زما سره ښه سلوک وکړي نو د نورو خلکو سره ښه سلوک کوه. او ستاسو مخکې چې کم خلک ډېر مال جمع کوي او مضبوط کورونه جوړوي او اوږدو امیدونه ساتي وایي دا به یوه ورځ ټول هلاکېږي. دا امام حسن علیه صلات وسلام فرمایي. او د دې اعمالو دیو له دوکه ورکړې ده ځکه چې د دو اصل رعایه شوه چې د دې دنیا نه ځي نو قبرستان ته به ځي. خدای دې زمونږ دغه بنګله صحیح کړي. بیا فرمایي چې ته پیدا شوې نو ستا عمر په کمېدو شو او په مخه چې کم دی کمیږي او تر دې پورې کښېنه ملنګه او تر دې پورې چې مونږ د عقوبت تیاری زمونږ نه ير ده او د دنیا په دغو پسې چې کم دی نو ورپسې یو. او مومن چې دی ځان ته مومن وایي او مومن یي نو دی به د آخرت دپاره چې کم دی نو ذخیره کوي. او بیا فرمایي چې مکارم د اخلاق دا لس دي. خدای دې مونږ کې دا راولي. ډېر ښکلی درس راکوي که نه ډېر ښکلی درس دی. څه وایي وایي د ژبې سچایي په دې ژبه دا ژبه دې سچایي. دویم حسن خلق ښایسته اخلاق چلول. دریم صله رحمي د خلکو سره چې کم دی نو ښه سلوک کول. څلورم مهمان نوازي کوشش کوه چې څه ناڅه مهمان نوازي ته چې د چا وکړې. پنځم د حقدار حق پیژندل. سبحان الله دی خبره باندې پوهېږې که نه د حقدار حق پیژندل. لکه نن مونږ چې دا چا په باره کې لګېږي دا د حقدار حق پیژندل دي. دا د حقدار حق پیژندل دي. نو ځکه وایي چې د حقدار حق پیژندل. او چې کله په دین اسلام باندې جنگ راشي چرته چې راشي په دین اسلام باندې جنگ راشي بیا سر و مال لکه امام پیش کوه. نو امام حسن علیه السلام وایي چې په شدت سره به بیا ګورې جنګېږي چې په غیرت راشي. او دا چې یاره سوال کوونکي له به خامخا څه ناڅه ورکړي. او اتم دا چې د احسان په بدله کې به احسان کې. او نهم دا چې د خپل ګاونډي به خیال ساتي د هغه به حفاظت کې. او لسم دا چې شرم او د حیا خیال به چې کوم نه ساتي. ها وایي چې مال تعجب په هغې سړي باندې راځي. امام حسن علیه السلام فرمایي په کم سړي باندې چې هغه د بدن غذا غواړي لیکن روحاني غذا چې کم دی نو هغې طرف ته د دو فکر نشته. او هغه چې یاره هغه د دو خېټه ډکوي نو هغې غذا طرف ته ډېر دغه کوي او کوشش کوي چې یاره دغه طرف زما موړ شوې لیکن خپل خواهشات چې هغه د هلاکت طرف ته راکاږي هغې خواهشاتو له په زړه کې چې کم دی نو ځای ورکړی. د ټولو نه بهتره زندگی امام صاحب فرمایي د ټولو نه بهتره زندگی دا ده چې تو په خپله زندګۍ کې بل شامل کې په خپله زندګۍ کې بل شامل کې. او د ټولو نه خرابه زندگی دا ده چې وایي ته الګ تلګ ځان له چې کم دی نو دغه کې او په خپله زندګۍ کې بل نه شاملې. ښه بیا فرمایي چې یو سړي ما ته ووایي چې زه د مرګ نه زیات یریږم زه د مرګ نه ډېر یریږم. نو امام صاحب ورته وایي چې ته د مرګ نه ځکه یریږې چې ستا وروستو مال دی او ستا دا زړه هلته تړلی دی. که چېرې ستا زړه د آخرت سره تړلی وي ته به د مرګ نه یریږې. ډېرې عجیبه عجیبه خبرې دي. دغه رنګې چې کم دی نو هغې فرمایي چې د انسان سره ښه دا دي چې د هغه د مذهب اصلاح وکړي. لکه دا هم ده چې یاره ته خوراک دا خو د انسان سره مونږ چې دا راغونډ شوي یو د دې دپاره راغونډ شوي یو چې مونږ د یو بل د مذهب اصلاح وکړو. په څه باندې؟ په دې خوږو اقوالو باندې. ګورئ دا نه زه کولی شم نه ته کولی شې خو لیکن دا اقوال چې مونږ ته پاتې شوي دي په دې باندې زمونږ د مذهب اصلاح کیږي. نورونو
دا وایي چې د انسان سره ښېګڼه دا ده چې د دوی د مذهب اصلاح وشي. ښه دغه رنګې اوس یو واقعه چې د دوی د پوهې او د علم واقعه زه تاسو ته یعنې دغه کوم. کله چې شاه روم دا هغه بادشاه و د روم چې نبي علیه الصلاة والسلام به مختلفو بادشاهګانو ته چې کوم دی خطونه لیږل، نو خپل یو دغه ده ته هم لیږلی چې د ده سره دا تصویران پراتو او هغه ته یې وښول چې دا ته پېژنې. د هغې نه پس چې کوم دی د حضور علیه الصلاة والسلام د پرده کېدو نه پس بیا دغه شاه روم ولګېدو چې یاره کم یعنی هستی حضرت علی کرم الله وجهه او کنه د یزید پلار دا چې کوم دی نو یعنی دیو کې دواړو کې چې کوم دی نو د هغې موازنه یې کوله چې یاره الله تعالی څومره کرم کړی دی. نو حضرت علی کرم الله وجهه د خپل طرف خپل مشر دی امام حسن علیه السلام ورولېږي. دې ته خود کېدی ډېره زبردست. او د یزید پلار یزید ورولېږو. کله چې دی دواړه د روم د بادشاه په دربار باندې ورداخل شول، نو یزید ولګېدو او د هغه ځای د هغې بادشاه چې کوم په هغې په طریقه آداب وو، نو راټیټ شو ورته او لاس یې ول خپل کړل او بیا ډېر په دغه ورته داسې ودرېدو. امام حسن علیه السلام ډېر په یو بردباره شکل کې زه هېڅ شري چې کوم دی نو دین اسلام چاته ټیټول نه غواړم. بولو د دین اسلام چاته ټیټول نه غواړم، د دین اسلام ته به خلک راټیټي. نو شاه روم سره چې کم هغه تصویران پراتو، نو یزید یې راوغوښتو او یو تصویر یې ورته وښو، وی نه یې پېژنم، بل یې ورته وښو، وی دام نه پېژنم، وی دام نه پېژنم، دام نه پېژنم، دام نه پېژنم، وی دا خواته امام حسن علیه السلام ته وی راشئ تاسو. یو تصویر یې ورته وښو، وی دا خو زمونږ د مشر بابا حضرت آدم علیه السلام تصویر دی. بل یې ورته وښو، ورته وایي دا خو د نوح علیه السلام تصویر دی، دا د ابراهیم علیه السلام تصویر دی، دا د اسماعیل علیه السلام تصویر دی، دا د شعیب علیه السلام تصویر دی، دا د عیسی علیه السلام تصویر دی. او چې اخرنی تصویر یې ورته وښو، نو امام حسن علیه السلام په سترګو کې اوښکې راغلې. ولې صاحب تاسو خو سترګو کې اوښکې راغلې؟ وایي دا زما د نانا جان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان الله. نو حیران پاتې شو شاه روم. او بیا د هغې نه پس یو سوال کوي، شاه روم یو سوال کوي، وایي داسې جاندار راته وښیه، داسې ساه لرونکي راته وښیه چې هغه د مور د رحم نه نه وي پیدا. نو مخالف بیا چپ کېناستو او چې کله دې ته مخ راواړو، نو وایي غوږ کې د شاه رومه دا علم مونږ له خدای وایي راکړی دی، دا علم مونږ له خدای راکړی دی. واوره وایي ورته وایي چې دا جاندار دی چې دا د مور نه نه دی پیدا. وی کم کم دی؟ وی یو حضرت آدم علیه السلام دی، وی یو حضرت حوا سلام الله علیها زمونږه نیا، او یو چې کم دی هغه ګډورې چې د اسماعیل علیه السلام کله هغې قرباني کول او د هغې په بدل کې د جنت نه راغلی و. یو د حضرت صالح علیه السلام اوښه چې ده نو د دې هم مور نه وه، یو د شیطان هم وی مور نشته دی، او یو چې کوم دی نو د موسی علیه السلام د اژدها هم مور نه وه، او یو هغه کاغه چې کله حابیل د قابیل او حابیل دواړه وروڼه وو، دا د آدم علیه السلام بچي وو، خو د دغه دپاره د حرس دپاره چې کوم دی نو دا حابیل لګېدلی او قابیل یې شهید کړی، لهذا بیا ورله چل نه ورتلو. نو یوه کاغه راله او هغې ورته د دفن چل وښو، نو دغه کاغې چې کوم دی نو هم مور نشته، د مور نه نه ده پیدا. او دغه رنګې چې کوم دی نو دا جاندار چې دی نو دا بغیر د
داسې د هغې چې کوم دی نو ډېر بېشماره فضایل کو د سخا درته ووایم که د حیا درته ووایم یاره چې په کم ځای ورځو خو لیکن خیر الکلام غوره خبره دا ده چې لږي او دلیل مضبوطي بس دلیل د دې مضبوط دی چې دغه کورنۍ راټینګول پکار دی اورئ که نه او تاسو یقین وکړه چې کوم دی اخر او دنیا به زمونږ ښه کېږي خو عقیده به جوړې خو چې عقیده نه جوړېږي نو بیا هم کار نه کېږي ګورئ نو وروڼو دا هغه هستي وه خو د دوی نوم ګورئ چا د حضرت امام حسن علیه السلام نوم چې کوم دی دا الله کې ایښودی دی ځکه چې پلار وله نوم کې ایښودو نو حضور ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ جبریل امین به نو په ریشمي کپړه کې د دې نوم الله تبارک وتعالی جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته پیش کړی دی عزیزانو دا زمونږ مشران دي د دین دا زمونږ د دین ستنې دي دا زمونږ د دین آقاګان دي دا د دې جهان سرداران دي او دا د هغه جهان سرداران دي الله تعالی دې مونږه په خوب و خیال کې هم د دین جدا نه کړي څه چې مونږ ووایي الله تعالی دې مونږ له په دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد پروردگار زمون په ګناهونو باندې قلم راکړي پروردگار مونږ چې د کوم سردار په پروګرام کې روان شوي خدای پاکه زمونږ دا ژبه ذهن لا د دې لایق نه دي چې د هغې صفات او بیان کړو ځکه چې د هغې هر څه پاک دی لہذا خدای مونږ ستا په دربار کې معافي واړو خدای د دغې سردار د خاطره خدای زمونږ په دې مرګو باندې ډېر فضل وکړي په دواړو جهاني مالامال کړي خدای پاکه زمونږ د پنجتن پاک سره د ډېر والهانه عقیدت نصیب کړي خدای پاکه د اهل بیتو سره زمونږ والهانه عقیدت نصیب کړي د عام سره زمونږ والهانه عقیدت نصیب کړي پروردګاره زمونږ دا پروګرام په خپل بنا کې قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی سیدنا